حضرت حافظ سیوطي رحمه الله فرمایي چې په ماشومانو کې 5 داسې صفتونه دي که چیرې لویان غټان دا خپل کی نو د الله ولیان او دوستان او بزرگان به جوړ شي. اول ماشومان د رزق په اړه فکرمند کیږي نه، یعنی داسې نه پیسې خو غواړي خو ډیر ورته اندیشمن او ډیر ورته فکرمن او ډیر ورته پریشانه نه وي. دویم په ناجوړي کې د خپل رب شکایتونه نه کوي چې زما سره دې دی وکړو، زه دې داسې کم، زه دې داسې کم، دا شکایتونه نه کوي. دریم په یو ځای سره ډوډۍ خوري چې یو شی پیدا کړي یا نور هم سره پر جمع کړي ګرد سره ناس یو ځای ډوډۍ خوري. څلورم کله چې ویریږي د سترګو سه وشکې بهیږي، که چیرې یو څوک د الله د ویرې سه وشکې وبهیوي نو دا به د الله ولی او دوست جوړ شي. او پنځم چې کله په خپل میانځ کې څه شخړه راسي، خوابدي راسي، لږ ساعت وروسته بیا لاسونه په لاچولي روانې خوابدي ختم کړي. مشران به د دوی پر سر جنګونه کوي، لیکن دی چې ګورې مازدیګر به سار به جنګ سره کړي، جنجال به سره کړي، مازدیګر به ټوله یو ځای سره روان. نو که دغه 5 د ماشومانو صفتونه غټان خپل کې د الله سره په اړیکه نیولو کې په تعلق جوړولو کې نو دا به د وخت ولیان او بزرگان جوړ شي.